بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ډاکټر رئیس خان. زه تاسو ته خوش آمدید وایم زموږ په ویډیو سیریز کې په کمې کې چې به موږ د دنیا د بهترین کتابونو په نچوړ باندې او د هغې په بنیادي یا کور میسج یا پیغام باندې خبرې کوو. نننۍ د دې سلسلې دویمه ویډیو ده او نن چې موږ په کم کتاب باندې خبره کوو د هغې نوم دی بینګ مورټل. د دې بک آتر یا مصنف یا چا چې دا کتاب لیکلی دی د هغه نوم اتل ګونډي دی. دا یو مشهور امریکن سرجن دی. دی وایي چې که فرض که یو طرف ته میډیکل ساینس یا د علاج معالجې کومه شعبه چې ده هغې انتهایی ترقي کړې ده او تقریبا د هرې بیمارۍ علاج راوستی دی، خو بل سایډ ته د دې میډیکل ساینس د دې ترقۍ یو نقصان هم دی او په دې نقصان یا په دې کمی یا خامۍ باندې به موږ نن خبره کوو د دې کتاب په نچوړ او په رڼا کې. د دې کتاب مصنف دا وایي چې تقریبا په زیات تر کیسز کې د میډیکل د شعبې یا د ډاکټرانو ترجیح دا وي چې د یو انسان ژوند بچ کړي یا یو انسان د بیمارۍ نه خلاص کړي، خو اکثر په دې خلاصي کې یا د بیمارۍ نه د بچاو په دې کوشش کې کم ډاکټران یا کم کرنټ د علاج معالجې کومه شعبه چې ده هغه د انسان کم ایموشنل سایډ چې دی هغه نیګلیکټ کوي یا اګنور کوي یا د انسان کم احساسات یا جذبات چې دي د هغې خیال نه ساتي. مثال په توګه باندې فار ایگزامپل یو کس دی هغه په کور کې ځان له یو پیشو ساتلی دی یا یو سپی ساتلی دی او د هغې سره هغه ډېره زیاته مینه کوي او دی ډېر زیات بیمار شي او دی یو آیسولیشن وارډ ته لاړ شي په کمې کې چې دی بالکل د انسانانو د هر څه نه جدای. اوس دا انسان ته ټیک ته د ژوند اهم دی او د علاج معالجې کوشش هم اهم دی، خو اتل ګونډي یا د دې کتاب مصنف وایي چې په دغه ټایم کې دا کس چې دی غواړي چې د خپل پټ سره یا د پیشو سره یا سپي سره د کمې سره چې دی محبت کوي د هغه د خواتی یا د بچي د خواتی، خو کم د میډیکل یا د علاج معالجې کومه شعبه چې ده د هغه دا ایموشنل سایډ اګنور کوي. د دې کتاب مصنف دا وایي چې خاص کر هغه خلک کم چې د عمر په آخري حصه کې دي یا ورته داسې بیماري ده چې د هغې علاج ډېر مشکل دی لکه کینسر به ووایو، ډاکټران اکثر د هغوی نه دا تپوسونه کوي چې تکلیف دې څنګه دی، بیماري دې څنګه ده، په کم ځای تکلیف دی وغیره وغیره. د دې کتاب مصنف دا وایي چې یوازې دا تپوس نه دی پکار او یوازې د هغه تکلیف علاج نه دی پکار، بلکې د دې پیشنټس نه د دې مریضانو نه دا تپوس هم پکار دی چې ستا د ژوند مقصد سره ته د کمو څیزونو نه یریږې، کم څیزونه ستا د خوشحالۍ سبب دی، کم څیزونه ستا د خفګان سبب دی. یعنې مصنف دا ویل غواړي چې کم ایموشنل یا د احساساتو یا جذباتو سایډ دی د مریض اکثر ډاکټران هغه اګنور کوي او د دې اګنور کول نه دی پکار، ځکه که فرض کا د میډیکل شعبه د احساساتو جذباتو دا سایډ د مریض دپاره هم ټچ کی په دې هم کار وکړي نو علاج به ډېر زیات اسان شي او ریل به شي او د ژوند کم مقصد چې دی هغه به پکې هم راونغښتلی شي او هغه به هم پوره شي. دا مصنف وایي که فرض کا په آخري عمر کې د یو بیمارۍ علاج ممکن نه وي یا مشکل وي، مثال په توګه کینسر به والو او په هغه کیس کې دا مریض وایي چې زه علاج نه کوم او د خپلو خپلوانو خواته په آرام سره دا ورځ دوه درې وغیره تیرول غواړم، نو دا د دې نه بهتره ده چې د میاشتو دی مریض ته په هسپتال کې ډریپونه لګېدلي په آی سی یو کې دي او د دغه میاشت دوه دریو نه دا ورځ دوه درې په کور کې د خپلو خپلوانو د خپل فیملی سره په خپل چاپیرچل کې اوسېدل دا غوره دي، ځکه چې په هسپتال کې میاشت دوه درې تیرول د خپلو خپلوانو نه لرې دا د ژوند مقصد نه دی، د ژوند زیاتول یا اوږدول د ژوند مقصد نه دی، بلکې ژوند که لږ وي ډېر وي خو چې د خپلو خپلوانو خواته په آرام او په سکون باندې تیر شي، ځکه چې ژوند به یوه ورځ ختمیږي او د ژوند خاتمه به کیږي. بیا د دې کتاب مصنف په دې کتاب کې یو سټوري یا یو اگزامپل شیر کوي چې یو کس او هغه ته ټرمینل کینسر و، د هغه عمر ډېر زیات او بس ډاکټرانو دا کوشش کولو چې بس هغه ته کیموتراپي کوي او په څه نه څه طریقه باندې د هغه ژوند بچ کړي او چې هغه څومره زیات عمر تیر کړي نو بهتره به وي. خو هیڅ چا هم د هغه نه دا تپوس نه کوو چې یاره ته څه غواړې، د دې مریض نه هیڅ چا هم دا تپوس نه و کړی، نو وایي چې کله د دې مریض نه دا تپوس وکړو چې
چې ستا څه خواهش دی، ته څه غواړې؟ نو هغه وایي چې زما نور هېڅ هم خواهش نه دی، زه صرف دا خواهش کوم چې زه بهر ته لاړ شم او آیسکریم وخورم او زما کوم نوسی چې دی د هغه سره لږې لوبې وکړم او لاړ شم او د هغه سره د فوټبال یو میچ وګورم. نو د دې مصنف مقصد دا دی، د ویلو مطلب یې دا دی چې په دغه ټایم کې مین سیز د دې مریض، د کینسر مریض یا کم مریض چې علاج شروع دی د هغه نه هم دا تپوس پکار دی چې ستا د ژوند مقصد څه دی او ته څه کول غواړې. که فرض که هغه څه نور څه کول غواړي او موږ ورته بس دا کوشش کوو چې د ژوند دې بچ شي، د ژوند دې اوږد شي، نو هغه وایي چې دا د علاج مقصد نه دی. د علاج اصل مقصد دا دی چې تا د مریض نه هم تپوس وکړې چې د هغه زړه څه غواړي، د هغه ژوند څنګه تېرول غواړي. د دې مصنف د لیکلو په رڼا کې د دې کتاب له بلوباب دا دی چې اگر چې میډیکل ساینس یا میډیسنز یا دوایانو یا میډیکل ټریټمنټ د دنیا ژوندونه بچ کړي دي او لګیا دي ژوند بچ کوي، خو لہذا دوایانې چې دي یا میډیسن چې دي هغه دا نشي ډیسایډ کولی چې یاره د مرګ سره کم جګړه چې ده، کم فایټ چې دا به ته کله بس کې. هغه وایي چې دا ډیسیژن یا دا فیصله انسان په خپل اخیستی شي. دا د انسان هوښیاروالی او د انسان کم وزډم چې دی هغه دا فیصله کولی شي چې بس کله به زه د دې بیمارۍ یا د دې مرګ سره فایټ ختموم او کله چې ما سره وخت لږ پاتې شي نو بجای د دې چې زه د خپل وخت بس په ډریپونو آی سی یو او میډیسن کې ضایع کړم، په کار دا ده چې هغه لږ وخت زه د خپلو خپلوانو سره تیر کما او زما کم خپل خپلوان چې دي هغه زما خواوشاوي او زما کیر کوي او ما ته د مینه راکړي. دا و زموږ نننی ویډیو. میلاویږو به تاسو سره په یو بله خوندوره ساینسي ویډیو کې. که فرض که دا ویډیو تاسو خوښه شوي ده لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ او که فرض که تاسو په دې چینل باندې نوي یې نو زموږ دا چینل لازماً سبسکرایب کړئ. میلاویږو تاسو سره په یو بله خوندوره ویډیو کې. تر د هغې پورې د الله په امان.